که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په ډیمین فنکشن باندې کار کوم چې مثال مینیمم ویلو په خپل ډیټابیس کې د یو فیلډ مینیمم ویلو یا د یو کالم مینیمم ویلو څنګه راڅرګندو شو. کله چې ډی مین موږ د ډیټابیس فنکشن سر کې ډی راغی نو مثال دا ډیټابیس ونه دا درې ارګومنټ لري. مثال دلته زه اوس ګورم دا فنکشن مثال دلته کار کوم. لومړی په دې باندې پوه شئ چې مثال دا څنګه ما دلته نومونه ورکړي. دا عین شی د دې نه کاپي کړل دلته پیسټ کړئ. عین شی باید دا کالم نمونه باید عین شی وي او بل خپل ډیټا سیټ ته ټیبل انسرټ کړئ. لکه دلته ټیبل انسرټ کړئ ټیبل په امپلیمنټ کړئ. مثال د دې نیم انسرټ کولی شئ او کنټرول ټیم وهلی شئ. ما وخت اضافه کړی دلته دا ماته نه ښیي په دې ځکه چې ما ټیبل دلته اضافه کړی. دلته ګوره ټیبل ډیزاین دغه تب ماته اډ شوی ده. د دې نوم چې ده ټیبل 1. زه راځم اوس په دې باندې ډي مین فنکشن اضافه کوم. ورته چې ډي مین مثال د دې نه دا ډي مین نسم او ډیټابیس اول د ډیټابیس کریټیریا مثال دا سلیکټ کوم کنټرول شیفت په کیبورډ کې زور رانیسم او ډاون ار کیو هم چې دا سلیکټ شي. په دې کې راځم ورته چې کاما فیلډ کوم فیلډ مثال مینیمم ویلو ورته چې سیلز کې مینیمم ویلو بیا ورته چې کاما بیا کریټیریا ورته سلیکټ کوم چې کم کریټیریا باندې تاسو کولای شئ دوه سلیکټ کړئ. یو هم سلیکټ کولای شئ دوه هم سلیکټ کړئ. دوه درې سلیکټ کړئ مثال تاسو باید درې کریټیریا باید ورکړئ. دلته دا ورته یو سلیکټ کوم او بیا قوس بندوم انټر. مینیمم ویلو په دې کې دا ده. مثال دلته که زه راشم یوروپ ونیسم یوروپ مثال انټر کوم په دې یوروپ کې ځان ته مینیمم ویلو دا ده او که اشیا ونیسم اشیا کې دا ده او که ورته چې لیس یا ګریټر دین 1000 کې مثال 10000 مثال په دې کې بیا مثال دا ده. دا اشکال دی چې مثال دلته فلټر کې او دا ویلو تاسو ته دلته کریټیریا کې فلټر ویلو ورکوي. مثال دا ساده یعنی اډوانس شکل د فلټرینګ څنګه په ډیټابیس کې تاسو ډیټابیس فنکشن امپلیمنټ کړئ او ریزلټ ترلاسه کړئ. زه دا ډیلیټ کوم او ورته چې مساوي یا راځم ورته چې مساوي ورته نه ورکوم. دلته ورته چې فنکشن د دې ځینه کولی شم او دلته راتلی شم فورمولا کې دلته ورته چې انسر فنکشن دلته ډیټابیس مثال سلیکټ کوم او دلته ورته چې ډي مین دلته اول د دې ډیټابیس به ورته سلیکټ کړئ چې مثال کوم ډیټابیس دی. دا زما ډیټابیس دی. ډیټابیس مثال کوم فیلډ دی مثال دا پروفیټ فیلډ کې ما ته مینیمم او کریټیریا یې کوم یو ده. په کریټیریا یې دا ده چې مثال دوه درې تاسو سلیکټ کولی شئ لکه څنګه چې مخکې ویل دا ورته سلیکټ کوم ورته چې اوکې په دې کې تاسو کولی شئ په دې شکل سره. که زه دا ډیلیټ کړم نو پروفیټ ماینس د دې څه دی پروفیټ د اشیا ماینس کې دی. اوس مینیمم یوروپ ته راشم مثال د دې ماینس دومره دی په دې شکل سره. که زه دلته ورته چې پروفیټ باید د صفر نه پورته وي مثال دلته دا ماته دغه ښیي صفر ښیي. که زه راشم ورته چې بل سیلز ورته وایم چې دا مثال د زر نه پورته وي په دې شکل سره او که ورته چې دا باید د لس زره نه پورته وي مثال بیا به ماته دغه ویلو وښیي. دلته دا کریټیریا تاسو ورکولی شئ. مینیمم ویلو د دې دومره دی. ماکس مینیمم ویلو په دې باندې مثال تاسو کار کړئ. ډیټابیس فنکشن ډېر اډوانس کار کوي او په ډېر لوی ډیټا سیټونو کې مثال دا خو اوس ما کوچنی ډیټا سیټ په زرهونو لس زرو ریکارډونه مثال تر اخره پورې د شرکت تاسو انټری کړی د هغې نه ماکس او مینیمم د کریټیریا په حساب باندې دلته کم کریټیریا چې تاسو دلته ورکړئ د همغې په حساب باندې دا راوستی شي خپل نتیجه تر. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.